داودزی ملاحبت الله ته وایي که سم نشي د بشار اسد په برخلیک به اخته شي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان په چارو کې د ولسمشر اشرف غني ځانګړي استازي عمر داودزي چې د افغانستان ژغورنې د ملي بهیر د مشرتابه غړی هم دی وایي چې دغه بهیر د ملي خبرو اترو د پیل او د اسلامي امارت د منځلارو مشرانو او افغان سیاستوالو د یوځای کېدو په موخه جوړ شوی دی. د افغانستان ژغورنې ملي بهیر د جمعې پر ورځ د لیندۍ پر 14مه په رسمي توګه خپل شتون اعلان کړ. په دې بهیر کې د ولسواکۍ نامتو سیاستوال لکه عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، یونس قانوني، محمد محقق، کریم خلیلي، عمر داودزی او یو شمیر نور ګاډي دي. عمر داودزي د دوانۍ یا دوشنبې پر ورځ له افغانستان انټرنیشنل سره په مرکه کې ویلي چې دغه بهیر د ټولو افغان سیاسي بهیرونو او آن د اسلامي امارت د منځلارو غړو د یوځای کېدو په موخه جوړ شوی دی. اسلامي امارت تر دې وړاندې پلمه کوله چې د خبرو اترو لپاره ځانګړی بهیر نشته، خو د دې بهیر په جوړېدو سره له اسلامي امارت څخه یاده پلمه اخیستل شوې ده. دغه چتر به د وخت په تیریدو سره پراخ شي او ټول افغان ګوندونه به سره یو ځای شي. تر دې وړاندې نړۍ تل ټینګار کاوه چې اسلامي امارت یو همغږی غورځنګ دی، خو مخامخ لوری یې یو همغږی بهیر نه لري چې اوس دا ستونزه هم هواره شوې ده. ښاغلي داودزي د افغانستان له وګړو د سیمې او نړۍ له هیوادونو چې له اوسني وضعیت څخه ناخوښه دي وغوښتل چې له دې بهیر څخه ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا افغانستان اوس مهال له بېوزلۍ، پراخې کډوالۍ او له لویې ناخوښۍ سره مخ دی او په نړۍ کې په یو منځوي هیواد بدل شوی دی. دا وضعیت باید بدل شي. هغه د اسلامي امارت په بندخونو کې لسګونو سیاسي بندیانو او پراخ فساد ته په اشارې سره ویلي اسلامي امارت یو هیواد او وګړي یرغمل کړي دي. د اسلامي امارت چارواکو په تیرو 3 کلونو کې هر ډول سیاسي خبرې او رغونلارې ته رسیدل رد کړي دي او یوازې له سیاستوالو غوښتي چې بیرته د هیواد ته ستانه شي. د اسلامي امارت دا غوښتنه سپکاوی بولي. د یاد بهیر مشران د واک تږي نه دي. دوی خپله دنده د افغانستان په ژغورلو کې ویني او موخه لري چې د هیواد مسؤلیت ځوان نسل ته وسپاري. هغه اسلامي امارت ته وایي له لجاجت څخه لاس واخلي، کنه د ځپونکو واکمنیو په برخلیک چې بیلګه یې په دې وروستیو کې ولیدل شوه پرې اخته به شي. د هغه اشاره په سوریه کې د بشار اسد د واکمنۍ نسکورېدو ته وه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.